خو چې د چا مخې له ورغې زه ورته دونه وایم چې د چا مخې له ورغې دا برید ټکټ کوي او د برید ولې زه 10 لکه روپۍ ورکوم بس واو دا ټکټ کې زه ولې 10 لکه روپۍ ورکوم بس ته نور څه وکړم زه خو پیسې چلولی شم زه لوړې نشم چلولی وروره السلام علیکم سلام زه بس اوس کسان رالو دلته تاسو ټیک ټاک چرته هم هان کوي نو صرف او صرف پیسې دولی شاه ورسره کم ارشد خان چې د دیو کم بکواس چې دی هغه یو بل ته شروع دی او روان دی لکه زیات تر ملګری وای دا سیدولی شاه چې دی دا لیونی دی او دا دی نو که لیونی دی نو د ارشد خان خو نه دی لیونی که نه دی له خو بیا نه دي په کار چې دا راشي او هغه وله بیا هم جواب ورکوي او بس یو غویمۍ ګرمه کړې ده یعنې زمونږ کوم پښتانه چې دي که مونږ وګورو د نورو ملکونو کومه میډیا او سوشل میډیا چې د په هغې باندې سره روان دي او زمونږ د سوشل میډیا ته چې راشي صرف دغه کنځل رد بد یعنې د سیدولی شاه چې کومه خوله دا کم قسمه کنځل چې کوي چې هغې سړی واوري نو یا اریان چې شاید دا مونږ په څه کې هغه اوسېږو بل طرف ته کم جنګ چې جوړ دی په سناګل باندې چې وایي چې دا سعودي ته بول ده نو که د سعودي حکومت ته هغه ځان ته اسلامي حکومت وایي چې هغو ته په اعتراض نشته نو سیدولی شاه ته څوک چې تا ته په اعتراض دی بیا څه کولی نه شي وسې نیغ کېږي یو غویمه دې جوړه کړله بل طرف ته به زه د ارشد خان که هر څنګه دی خو لږ خوبي به درسه هم بیان کړم ځکه چې په کم ځای کې سعودي عرب کې په مسافرو باندې څه قسمه مشکلات راځي نو د هغې سره چې کم مدد کوي نو د هغې نه ټول نه پیله چې ورته رسي نو هغه هم ارشد خان دی یعنې که نن سبا د هغې کومه واقع چې روانه ده کم کس چې هغه مړی کړی دی او په جیل کې دی د هغې پلار چې کومه چانده غواړي 60 لاک روپۍ نو هغې کې ورسره هم ارشد خان چې کوم دی هغه بھرپور مدد کوي او د هغې سره امداد د هغې جاري دی نو دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره هم شریک کولی انشاءالله بله ویډیو کې ملاوي الله حافظ